بل دادا د سودخور انسان با د قیامت پر ورځ باندې انتهایی بد انجام وي. الله جل شانه فرمای الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. دی چې د قیامت پر ورځ باندې د قبرونو نه راپاسي یتخبطه الشیطان، شیطان به په خپل مس سره په لاس لګولو سره لیونې کړي وي. لکه لیونې انسان چې وي کله یو خوا غورځېږي کله بل خوا غورځېږي او انتهایی په بد حال باندې وي. بل حدیث شریف کې راځي یتخبطه الشیطان کې چې د دې دا خېټې به دا نه را پړسېدلې وي، دا خېټې چې دی به پاسي نو دی به پاسېدی نه شي، دی به را غورځېږي. یتخبطه الشیطان من المس. دا په څه په وجه باندې؟ ذلک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. انما البيع مثل، دا د دې په وجه باندې و چې دی به وی چې دا سوداګري تجارت دام د سود په شان دی. څنګه چې سود حلال دی نو داسې دا سوداګري هم حلاله ده. ګوره دلته کې دی اصل حلال دا سود ګرځولی دی او تجارت یې ورپسې دویم نمبر باندې ګرځولی دی. وی دا به دی په دنیا کې دا سود حلال ګڼلو. تاسو ته پته شته نن سبا سانه کاروبارونه راوتي دي، سانه ایپونه راوتي دي، هغه ټول په سودي نظام باندې چلیږي او خلک ګرځي د دې د حلالېدو یو لاره پیدا کوي چې دا به څنګه ماته حلال شي. ګرځي که نه ګرځي؟ په سوونو مسئلې خلک تپوس کوي دې باندې زه آنلاین کار کوم دا پیسې حلالې دي که حرامې دي؟ ورته وایو سود دی ناجایزه دي. وی دا د مولیانو خبرې دي، بیا هم لګیا وي په هغې کې اخته وي. نو که دا انسان د قرآن په آیاتونو باندې پیدو چې الله جل شانه سانه لویه خبره کړې ده فأذنوا بحرب من الله ورسوله، چې د الله او د الله رسول سره د جنگ کولو ته تیار شي. دا سانه لویه خبره ده. نو الله جل شانه ورته ووایي چې نه، په دې کې فرق دی. احل الله البيع وحرم الربا. الله جل شانه تجارت حلال کړی دی او سود حرام کړی دی.